د غوره رسنیزو فعالیتونو درېیمه کلنۍ جشنواره د هرات د اطلاعاتو کلتور د رئیس، سیمیزو مسئولینو، فرهنګيانو، د پوهنتون استادانو، د رسنیو مسئولینو او خبریالانو په ګډون ترسره شوه. دغه جشنواره د لوېدیځ زون د رسنیو خبریالانو د ملاتړ او څارنې کمېټې له لوري د هرات د اطلاعاتو کلتور ریاست په همکارۍ او د الحاج فقیري خیریه بنسټ په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس د ټولنې په پوهاوي کې د رسنیو مهم رول ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې اسلامي امارت د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه اداره هڅه کوي ترڅو خبریالانو ته د معلوماتو لاسرسی اسانه او لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. و رسانه‌هایی است که الحمدلله ساعت به ساعت به نظام در رابطه است، به ملت در رابطه است، به رسانه‌های خارجی در رابطه است و اگر خدا نخواسته کدام مشکلی پیدا میکنه اونمو وقت نظام به مشکلش میرسه. په همدې حال د دې جشنوارې له ارزونکو څخه یو تن وایي چې د دا ډول جشنوارو جوړول د رسنیو د نشراتي کچې د پیاوړتیا او د خبریالانو د خلاقیت د ودې لامل ګرځي او د همدې پروګرامونو له لارې د رسنیو استازي کولی شي خپله پوهه لوړه کړي. ما از این لحاظ به کار رسانه‌ای نیاز داریم، هر قدر توجه به کار باشه، هر قدر برای کار بهتر باشه، بدون شک تاثیر از او بر جامعه بسیار زیاده. له بل لوري هغه خبریالان چې په دې جشنواره کې ګډون کړی وو وایي چې د دې ډول پروګرامونو جوړول کولی شي د خبریالانو د پوهاوي کچه لوړه کړي او د رسنیو له لارې لا ښه او باکیفیته نشراتي مواد وړاندې شي. برنامه به دلیل از اینکه رقابت ایجاد میکنه و در حقیقت یک نوع تشویقی رو بین خبرنگارا میکنه و کار اونا رو تحسین میکنه، قطعا باعث میشه که انگیزه ها بیشتر بشه. هر سال از سال دیگه به حساب مواد نشراتی و چیزایی که به جشنواره میاد کیفیتش بهتر شده و هم از نگاهی به حساب محتواش بالا رفته. د یادونې وړ ده چې د دې جشنوارې په درېیم پړاو کې رسنۍ او خبریالان په 1400 بېلابېلو برخو کې نوماند شوي وو او په پای کې بریالي کسان د ارزونکو د پلاوي په رایو سره د ستاینلیکونو او نغدو جایزو ګټونکي شول.